مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به دلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینه چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې، هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ، د یهودو سره یو معاهده وکړه چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که وغیره پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو، را تښتېدل به د مسلمانانو چراګاه و، هغې کې به څاروي سرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول، او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و، هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل، او یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرې. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندانې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود. او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي، دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې ردې ظالمانو نه مونږ پسې ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي، دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي. او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا وته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا وته نبی علیہ السلام سره د مرګرو وت و اتفاق دا د خدای خوښ هم داسې وه چې دې سنگ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریش یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کو چې دې ویریږي موږ نه ملی شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراود وي چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي مونږ خو ته وطن کلې بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړه. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړې دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وی دې صحابي ته هلکه څنګه بېغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خولی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکئ به څه دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دې میلمه ته وی دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وی ته خو زما دوست دی وګورې دا ابو جهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په دې څه چغې راوباسئ وی ښه زما ستا تعلق دوستانه تال تما سره راځي د تا سره نو تا د خپل کلیوال پر وکړو زه دې پرېښودم وی ته خو په قلار کښېنه امیه ته وی ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وی ښځې وی ته خبرې وی څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې مونږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چېته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجنې بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وې دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یارېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یارېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیہ السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکوي ځای چې زو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان اوتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې د مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړ وی تا واړه حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جاړه شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوی التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وی ته مدینه ته د مدینه امیر شوي تر څو چې نیم راغلی زما جان قائم مقام بته دی واپس او قافله او 2 جاسوسان اولېګل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه اولېګل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو دغه تجارتي قافلې مونږ لا جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده مونږ یې کم ځای مخو دا دواړه هلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما د پاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتی دي نو هغه یو کافر او زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړ وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو ځای مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تلل چا به بل مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه منی وي د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو صادر به د سر نه داسې تاوه صادر به اوچت کا او تاوه به او چغې به ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د صادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوز یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبی علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه یم هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وي یو یاده مې دی پام کوه ګورې ونه دی وی نه ده چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته له هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وی چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وی ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وی ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د سوکې تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه سوکې به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متختم به ځم نو چې دې څنګه پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدایه دا ماش هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه کړه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښته چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې راپاسې خپل اوښ له هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې را منډې وهې اس اجتم نشتا سې را پاسې چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې اخره کې خدای بدر ته ورسه راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره غوښتو ورور یو خوب می خطرناک لیدلې دی بیګا وې څه خوب دی لیدلې دی یو سړی راغی په اوخ باندې او د مکې په دې خور کې اوخ سملو درې چغې واله او درې چغې کې سړي आवाज یې دا وکړ چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته براو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګ را واغښتا او غیلان درو غردولا وی هغه تیګ ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دی دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دی او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبر خورش حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبره داوا کړی و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبره داوی شروع کړی وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلګي یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خوالو اعلان وکړي د قافلې خبرم والو د قافلې مدد لرولې قافله روانه شو او قران شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی پکبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسانو وتل د زرو نم زیاتو جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي او وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 ور سره اسونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زبازه به کول 300 شاه سواران وسو ور سره او خان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار لسل دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپک اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلې هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوته نو اته سره توري دي دوه وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره 2 اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسې چې د سوارلې خان دي درې کسان به په سوارېدل لکه دوه په سوارو یو به پړی نیولیو یو به برخته ده چې ستل کېده به بل به کو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه کسان مرګري